د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره جنگونه شوي دي هغه کې یو جنگ د احد جنگ. احد مدینه منوره نه لږه غونډه فاصله باندې یو غر دی، داغه غر نامه د احد، او دغه جنگ دغه غر په خوا کې شوی دی. د دې وجنه دغه جنگ ته جنگ احد وایي. په دې جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم شریف او ډېر لوی لوی اکابر صحابه چې دي هغه هم پکې شریف. عزیزانو، یو صحابیو داغه نوم حضرت حنظله رضی الله تعالی هم په دغه شپه داغه واده شو. د واده ډومبه شپه ده او حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه خوب ګوري. په خوب کې څه ګوري چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وینې روانې دي او زخمی دي. نو په دغه خوب کې ټوپ کو د کټه لاندې ودرېد. اناوي ورته وایي چې حنظله ولې خوب کې ویریږي؟ وینا طبیعت خراب شو. وینا څه چلو شو؟ ورته بیبي خوب مې ولید چې ازه چې پچا مې نه اپ وینو رنگ د احد په میدان کې ولاړ. ناوي ورته وایي چې حنظله ودشه الله بنده دا د واده ډومبه شپه ده، دا په زندګۍ کې ډېره د سرور شپه تو سکه. حضرت حنظله ورته فرمایل چې او بیبي په یو زړه کې دوه مینې نه ځي، یا به زتا سره مینه کوم او یا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ما ستا په مینه باندې د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم مینې ته ترجیح ورکړه، تا پرېدم او هغه ته ځم. ناوی ورته وی چې هاي حنظله زه خو پاتې کېږي نه، او یو خبره درته کوم چې ما خو ته پرانا کې لیدلم نه، نو کته لاړې او ولته شهید شي نو زه به د قیامت په ورځ تا څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی. نو حضرت حنظله خپل لستونه وشلولو او ورته وی بیبي د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستونه شلیدلې نو بستا خاوند رامنډي میدان تراغه سګوري چې حضرت حنظله رسول الله ولاړ دی د غشو او د تورو پرقار او باران. حضرت حنظله به اختیار سینه واچول په مرګ او شهید شو. چې شهید شو ورسره خوا کې یو بل پروت ته حضرت زید رضی الله تعالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کانی په خله مبارکه ولګید او غاښ مبارکه مات شو او وینې په روان. حضرت عائشه او بیبي فاطمه او بو په سره منډې کړې چې د رسول الله د داوینې پاږي. حضرت زید باندې تیرې دین او هغه ورته داسې عائشه ته اشاره وکړه چې لږ وګ را نږدې کا څه خبره درته کو. هغه چې داسې وګ ور نږدې کړ ورته وی بیبي په دې مې پوي کا چې رسول الله وفات ته او که شهید شوی. نو هغه ورته وی چې وفات خو نه ده او په یو کانی لګېدلې دی او دا غاښ مبارک مات. حضرت زید وی چې پروردگار کاش چې په هغه کانی چې زما د محبوب غاښ لګېدلې دی خدای زما ټول په مات وې په چې دا غاښ نه خدا. بیبي زما اخر وخت الوداعي سلګي وام او سردار کونین ته به زما اخیری سلام رسای او دا به ورته وې چې زید پسینه سوره په لار کې پروت دی او تا ته وی چې زما دې په اخیری سلام. حضرت عائشه چراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولیم نا وخت و یا رسول الله حضرت حنظله لار کې شهید پروت دی او حضرت زید هم په لار کې شهید کېدو والاو. ما ته په وخت کې دا خبره وکړه چې زما اخیری سلام سردار کونین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویني صفا کېدل په ځای پرې خو منډي چې منډي کې چې ورغه نو زید سلګي والي نو د زید سره روچت کو په خپل پتونه کې چې په پتونه کې خو نو په دې مخ ورته لاس الله دا رتبه په امت کې بچاله ملاو شوی و چې د چا سر د سردار کونین په پتون پرو او دا رتبه په امت کې لا چاته ملاو شوی چې د الوداعي سلګو په وخت کې د سردار کونین لاس د چا په مخ ګرځي. دا رتبه او د دې انداز او مقدار سدي وخت کې تاسو ته بیانولې چرته په دې مقام او په دې رتبه به یا خدای پوهیده یا به په زید پوهیده یا به په محمد رسول الله. مولانا وایي چې زید ورته په خپل سنکدن جبه کې وایي سترګې ورته نیولې دي او دا غلاس د په مخ ګرځي او حضرت زید د چهره انور ته ګوري
او ورتوي چې بدو چشمنی مستت بدو زلف عنبرینا بدو چشمنی مستت بدو زلف عنبرینت کہ دلستو برنگیرم سر اگر برید باشی یا رسول اللہ استا پدی دو سترگو او پدی خیستو زلفو داس مستما استا پدی دو سترگو او پدی خیستو زلفو داس مستما کہ دلستو برنگیرم سر اگر بری دباشی زما دی په خدای قسم وی چې تا نظر وانړم دا په غشي دي چې سر مم پرې کړې بغلامی تو خواهم کہ عزیز مصر گردم بغلامی تو خواهم کہ عزیز مصر گردم چی شود گربدی سان چومن خرید باشی چی شود گربدی سان یا رسول اللہ استا غلامی میں گفتان استا تابداری میں گفتا و غرض میں چو بغلامی تو خواهم کہ عزیز مصر گردم دا غلامی میں گفتا دے دبارہ چستا پا غلامی کے زمد مصر بادشاہ شما لکه یوسف علیہ السلام چې د زلیخې غلام شو نو د مصر بادشاہ شو او ستا غلامی می ولې غوښتا چې شو د گربدی سا چومن خرید باشي ولی سو شو که زستا غلامی غواړم ځکه چې زتا په بیا اغسته غلام زستا غلام بچ ناز رفت باشد ز جہان آزمندی بچ ناز رفت باشد ز جہان آزمندی کہ بوقت جا سپردن بسرش رسید باشی کہ بوقت جا سپردن بیاوی چی شب رحلت ازی بستر روم تا قصر حور العین اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم وی پاغش پچ زمڑکے گما او زما روح د تنے نہ جدا کیگی آب نیغ علیین دلارش لیکن اے محبوبہ زما روح بعلیین تا الذی کہ بوقت جا سپردن زما روح بعلیین تا الذی کہ بوقت جان دادن تو باشی شمع بالینم چې ځان ورکومه اسرائیل تا او تمه په بالغ پورې شمع بلای نو چې ته شمع بلای نو ستا پرانا کې به زما روح نیغ علیین تا زما عزیزان راغه حضرت حنزله رضی اللہ تعالی عنہ جنازه راوچتک جنازه راوچتک نو جبريل را و یا رسول اللہ حضرت حنزله تبا غسل نہ ورکو شهیدان ټول د وحد چدي بے غسل بختی و حضرت حنزله تبا الله حکم کړی دی چې ملائکه غسل ورکړي دا د خدای حکم او زه د هغه په ډیوټای کې جبرئیل علیه السلام چې د حنزله د غسل ډیوټي بزکوم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا شهید ورته د وادړم باش پوا د استا په مینا کې داسې مستغرق و چې د غسل ته ندی کتل یو میدان ته را منډه کړی دی وجنه حکم داده چې حنزله ته به غسل ملائکه و عزیزانو په دې د علما حضرات کوي چې حنزله په حدیث کې چې چرته د حنزله ذکر راشي نو التور سره دای چې حنزله غسیل الملائکه اغه حنزله چې چاته ملائکو غسل ورکړي زما عزتمند आवाज وشو الله پاک د تاسو ټول توخی د احد غر داسې یو کنده وغوندې ده نو پاغي کې صحابه کې نوري رسول الله چې دې طرف نه د دشمن خطر ده تاسو دا کنده وساتئ
لاندې شیطان आवाज وکړو چې ان محمدن قد مات، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات، رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي. دا आवाज چې دا आवाज وشو، صحابه هغه کنډاو پرې خو لاندې راکوي. هغه وی چې رسول الله وفات شو، اوس مونږ کنډاونه سره ساتو چې منډه کو چې دیو دو. عزیزانو چې دی راکوشه، حضور علیه السلام را پاسه او صحابه ته وی چې تاسو ولې راکوشو یو دا مرچم پرې ولې؟ و یا رسول الله مونږ आवाज واورېد چې حضور وفات قتل کړي. دا آیات را چې وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ندى محمد عربي مگر یو رسول دی، قد خلت من قبله الرسل، دینا مخکم ډیر پیغمبران تیر شوی دي، دا آخری پیغمبر. افایماتا او قتلا، اے صحابو کدا پیغمبر مرش او قتلا یا قتل کړي شي، انقلبتم على اعقابكم، نو تاسو به تختی په پوندو باندې. وما محمد الا رسول، نه ده محمد مگر یو رسول دی، یو انسان دی. افایماتا او قتلا، کده مرش یا قتل کړي شي، انقلبتم على اعقابكم، تاسو به تختی منډه بوه. نا پیغمبر فرمایله صحابو زمونږ دا جنگ او جدال چې دی دا زما د پاره نه دی، زمونږ جنگ دا الله د پاره دی. کزه قتل شما ام بتاسو جنگی گئی او کزه مر شما نو ام بتاسو جنگی گئی. چل برا عزیزان، دا الله کارونه په انسان پورې موقوف. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شان، داغه غوندې مقام چې هغه وفات، هغه نیابت ابو بکر صدیق ته وسپارل شي. هغه کار چې الله سره د نبوت د جناب محمد رسول الله ناغسته، هغه کار بیا بے نبوت الله د ابو بکر را نسبت نه قائمه ده د ابو بکر او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام او په شان. لیکن چې د دومره لوی مقام خاوند نه کم کار خدای غسته، هغه کار دغه په مقابله کې د ادنا سړی نه بیا. هغه کار چې الله د ابو بکر نه غسته، هغه کار بیا الله د عمر نه غسته. هغه کار چې الله د عمر نه غسته، هغه کار بیا الله د عثمان نه غسته. بیا کم کار چې د عثمان نه چاته چې په دنیا کې زیری د جنت شوی، په دنیا کې الله ورته جواب را لېګلو چې عثمان تاسو زله په جنت په بیا غسته. سو کو به عبادت کوي نو ورزي بکنه، تا په بیا غسته د جنت ستا سر زر خرید ملکیت. هغه عثمان چې قتل کړي شو، هغه کار الله بیا د علی نه زما عزتمند. دا الله نظام د دین چې دی اپ چا پورې موقوف نه، پچا انبیاء لاره، علماء لار شي، نور پیدا شي، نور لار شي. سليمان علیہ السلام د بیت المقدس تعمیر شروع کړ، تعمیر. اسرائیل علیہ السلام ورته راغی تیارېګا، وې پیریان او دیوان اخته دي تعمیر کیږي لګیا. ورته وی چې سليمان وخت پورا دی، تبداسي سي او بیت المقدس د خدای کور دی، هغه له بل سليمان پیدا کړ. تدامو اړه کې چې زلار شمنو بیت المقدس تعمیر به ختم شي نه، هغه له بل سليمان دی. سليمان عليه السلام د ځنې لاندې امسا ورکا او سات لاړ، یو کال ولاړ، روح پکې نو. پیریان او دیوانو تعمیر کمپلیټ کا، کال پس دی راو غرزه دا غي ته کال پس پتاو لګی چې دا خو یو کال مل ولا. عزیزانو اس کار د دین او د خدای چې د پچا پورې موقوف نه، دا سړی نه دین بنئ، دا سړی نه ملک بنئ، دا غلط شي. د خدای نظام
په خدای پورې دا هغه دین دی چې انسانان نو د دې دین خدمت خدای په مارغانو کوي. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو وګورئ پیغمبره هدایتانو کړه بنی آدم نو چې د خدای د کعبه حفاظت کړي مارغان تیرو مارغانو بیا دا او اجازه غوندي د بمبارای کار کول یو کانه په مخوکه کې او دوه په پنځه اني ولیدي او پاتی چې راو غورځي اتی کې غار جوړ کې او کپ سړی راو غورځي سړی کې غار او بیا پار کانی د سړی نوم لیکي دا ابراهه په نوم چې کوم کانه مارغ راوړې او ابراهه او تخته چې دا واقع ولیدي منډه 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 یمن لاړ بادشاہ ته وی مارغان را باندې رااله او بمباری وکړه غر کې وی مارغان څنګه رااله چې دا څوک ته دا مارغ مارغ راغی د بادشاہ په غیږ کې کانه ولا په سر راو غورځولو او په نار وسقط. عزیزانو چې انسانان نو د دې دین خدمت الله پاک د مارغانو چې انسانان نو موسی علی السلام به یارو مددګارو فرعون په وبو ورته غرق چې بنی آدم ورسره نو مقابله نه شو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون سره د آل غرق اے موسی تا ورته کته د دریاب په غاړه ورته ولا د ابراهیم علی السلام په زمانہ کې وګوره د دې دین خدمت الله په معاش وکړي. معاش رااله او نمرودیانو پرې ون خطا 15 منټه پات داډو کو پنجره ولاړی وي او انسان کې غوخه بالکل چې انسان راغی د دې دین خدمت لپاره الله وقتن فوقتن انسانان سره علما انبیاء راولېګل په دې انسانانو انبیاء د ختمېدون بعد علما راولېګل علما لارشي یو لارشي بلب پیدا کیږي بل لارشي بلب پیدا کیږي بل لارشي زما عزتمن عرض میں داول چې درې سلور ورځې زما متعلق یو افوا شو. هغه افوا مختلف شکلونو چې د څومره علاقې خلق ما ته راغلي نو د هر علاقې خبر به جدا جدا پولیس وشته ده باړې نه راتلو وشته ده سواد تروان وشته ده ټوکړي ټوکړي کړي ده شیاګانو وشته ده شل ډزای وشته ده دیرش ډزای وشته ده کنه د هر علاقې خبر جدا. شپږ بجې جنازه ده 3 بجې جنازه ده زه اوس جنازې نه رالم ما جنازه وکړه داسې خبرم پکې شته خیال برا زه اوس جنازې نه رالم دای عزیزان زه یو غریب او ادنا غوندي مولا زما مرګ د دنیا مرګ نه دی زما مرګ د اسلام مرګ نه دی زما مرګ د ملک مرګ نه دی. زه یو انسانم ژوندی ما مرګ ما د پاره لازم دی زه به مړ شم. کله دې خلقو دا خیال چې دې مړ شي نو بیا به چې د چا دا خزي او دا بوري بربندي ګرځي دوی پسې به بد څوک دې دلګانو ته به بل بجلیګر خدای پیدا کوي او دوی به پریدي نه. کله دوی دا خیالي چې زمونږ د خزو پسې د جشن خبر ډرامې به بیا څوک نه کوي چې دې مړ شي. په خدای قسم مانه به زیات لیونه پیدا شي او هغه به دا نسبتونه ما چې تاسو ته وی په دې شپاره سره یقین او ایمان لرئ چې د پیغمبر په مرګ دین ختم نشو نو د بجلیګر مولا په مرګ دین نه ختم. د بجلیګر مولا په مرګ باندې حق ویل چې دی هغه نه ختم. هغه زمانہ کې به یو لیونه پیدا کیږي او دا خلق بتنه خوب په آرام نه. زما عزیزانو س لکای ورپورې بیا مونږ هم تړي ار سړی چې اورېدلې دا نو 15 بچي ور سره زیات کړی دي په دې بتا سو کوی ار سړی چې اورېدلې دا نو 15 بچي ور سره دغه سړی خو لګ راونی سي چې لازمه جنازه کې شریک وي چې راځه کنه هغه جنازه تا څنګه چل کړ ار سړی چې اورېدلې سنه سب بچي ور سره لګول. زما عزیزانو ما تا اس تعجب نشته
اس فکر نشته زما مرګ لازم دی زه به یو ځل مړ کېږم نوشیروان بادشاہ ته یو سړی راغی مبارک شه ستا فلانی دشمن مړ شو هغه ورته ویل مرا به مرګ عدو جای شادمانی نیست مرا به مرګ عدو جای شادمانی نیست کہ زندگانی ما نیز جاویدانی نیست ما ته د دشمن په مرګ باندې زیاده خوشاله نه ده زه به ولې د دشمن په مرګ خوشاله یم ځکه چې زه به ټول عمر ژوندی یم زه به ټول عمر ژوندی یم چې د دشمن په مرګ باندې خوشاله زما په مرګ کې څوک خوشحال ولی شي کده ته اطلاع د اسمان نه راغلی چې ته به نه مړ کېږې نو بس بیا ټیک ده زما په مرګ کې خوشحال شي عزیزانو دا یو شرارتو یو شیطانت او ما ته زیات افسوس چې دی اپ دې نه دی چې زه مړ یم زه به مړ کېږم یو ډېر افسوس ما ته د احباو متعلقینو دوستانو په تکلیف الله پاک دې دغه سي اختر او خورز د دوی په غم کې لکه د دې مسلمانانو چې دا خورز په دې خبره په غم کړي پاتې شو دا خبره چې دام پکې आवाज شوی چې پولیس په کلاشن کوپ وسته د منبر د پاسه دا اختر نه ده کړی نو چې اختر ما ونکو نو د پولیس هم غوا لنګ کړه کنه نو بیا یې زولې وشتم پکار داو چې ما اختر کړی او حکومت نه کولو چې زی وشته زمونږ اختر خو قدرتي تور حکومت سره پورا راغی قدرتي تور یعنی مونږ هو ته باندې والی وې د پیر ورځ خو یو نیم قسم پیدا نشه یو دوه کسراله یو له صبحجو پورې ز قاسم علي خان جمعات کې وم یو دوه کسراله وې مونږ یې لیدلې ده څنګه هم لیدلې ده مې چې دی کم ټایم وې ما سوتن منځونه چوشو روټای مو خړنو بیا هم لیدل دا غوي و څنګه وې تار غوندې راخکارا شو بیا بغیر شو تار غوندې براخکارا په ایمان وای په دې شهادت ما اختر کولې شو دې کې شک نشته چې حکومت سره زمون جوړ نه دی راغلی او نه به ور سره راشي تر هغه پورې چې څو پورې دوی اسلام سره ټوکې کول پرېږدي نه تر هغه به زما دا سر به وځایه قلم شي وځه دا خو کلاشن کوپ دی چې په عالم فنا توپه مې غوښم په هوا کې مارغان وخوري نو زما په دې طرفجنو سره جوړ را نشي څو پورې چې دوی اسلام پورې ټوکې کول پرېښي نه تر هغې پورې دوی سره زما جوړ نه راځي څه په توپو یا په ټیمی گنجو په کلاشن کوپونو ما مې یاره ہر حال میں حق بات کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے منبر نہ صحیح برسر دار کہیں گے ہر حال میں او هغه ته مې ویلي دي چې سر ستا دی او سر زما دی والله که هغه حکم چې د مفتي محمود روح هم راته په قیامت کې ګیله زه چې نن په دې کوڅه ډبو پسې نه ګرځم دوی له نږدې نه ورځم ځکه چې دا د مفتي محمود بدي شو نو چې دا هغه بدي شو والله که څه خوښ کړم او نه نږدې ورشي دا بې ضمیره دا تالي ساټ دا څوک د شورا په منبره خرید کړی شي وګورئ دا روح اخلاص چې د شورا منبرو پسې منډې والي دلته یو دی په دې پېښور کې ملا دی د مهي غوندې خوله یې ده د مهي غوندې چې ویې ګورې رومال یې په سره چولې د مهي غوندې خوله یې ده آیا دلته د صوبایي شورا منبر کړی څوک چې ورشي کیا حال ہے کوئی بہت بوجھ پر سر پر پڑ گیا ہے اللہ کامیاب کر بوجھ میں وہی پسو اور روٹی خلاص گن کا پا بوجھ لا سدے پدی پاکستان کے بلم لا سوکشتا چاہوئی چې زما لاس کم سے اختیار شتا دا موجوده وزیرانو ګورئ قسم په خدای دی که بغیر د کینچی نه د دوی په لاس کې بل څه کینچی ور سره دی او تارونه پرې کوي نور څه نشته دوی سره دي څه تاسو پوه شئ عرض مې دا و چې یو مشنو د علماو چې په دې ملک کې د قرآن نظام پکار د دې ملک قانون قرآن پکار دی د دې ملک قانون
حدیث د جناب محمد رسول الله پکار دی د دې ملک قانون مارشل الله نه د پکار د دې ملک قانون تعزیرات پاکستان نه دی پکار د دې ملک قانون د انسان جوړ کړي قانون نه دی پکار زمونږ چې څومره وسی کپه کباب شو بم دا आवाज د خپل نوزي چې د ملک قانون قران پکار دی بل قانون په دې ملک کې مونږ نه منو نو زما عزیزانو زمونږ د ملک مزاج عجیب دی عاشق سادی سے وہی سرخی چدی دمبر لبش سرخی چدی دمبر لبش گفتم کی اینچی کر گئی وې د معشوقي شونډې مصری ولیدي نو ماته پښتنه وکړه چې دا شونډې دې په څسري کړې دي دا ولې نو معشوقي راته وې گفتا کې خون عاشقا ضایع چرا میرے اختی وې ما ورته چود الله بندي دا عاشقان ویني فضل ولی ماته تاسو کو دي دا شونډې دې سری ولی نوراتوی گفتا کہ خون عاشقا میں برب پیالہ پیتیم دامد عاشقانو وینی ڈکی ڈکی پیالی اس کی دی وی ماورتوی گفتم کہ خون عاشقا ضایع چرا میرے اختی او دا خدای بندے دا عاشقانو وینی اسی فضل ولی توئے وی ماتے پہ جواب کی گفتا کہ سادی دور شو درنجئی دستور است ورته وی شیخ سادی لری شه د مخینه می د دې ملک دا دستور دی چې معشوقي دا عاشقانو ویني نو عزیزانو خپن شي زمونږ دا ملک دا دستور دی چې یو سړی خبره تحقیق ته نه رسي د خار یو سړی تله چې ما سره په لس قدمه کې اوسي او دلته نه دراغله زی لیدل نه او 400 ته تله دی الته ویلي دي چا ونشته د 400 سره ما سره شنو ملو کړي هغه تنګي ته تللی دی اول ته ویلي دي چې هغه چاوني د مردان الله بندګا کوم سړی مزاج دا پکا چې یو سړی یو خبره ووري او پچپ شي او لغون دي تکلیف په ځان تیر کې او منزل مقصود ته ځان ورسي چې دا خبره رښتیا ده کغله او بس یو تله بل ته ویلي بل تله بل ته ویلي بل تله بل ته خزه او نر او واړه او زاړه ټول صوبه د خدای په عظیم کار کوي نن بیا کراچۍ او لاهور نه شروع ټلیفونونه دي یو بد حال ز ټول روجا پریشان مونږ یو معشوم بیمار ټول روجا مونږ نه په پښمنی پوي شي نه په روجماتي پوي بیا د روجې د اخر لس ورځې ما د اجي کیمپ هسپتال کې پزمکا تیری د شپې 2 بجې بم ولاړو او 1 بجې بم ولاړو او 3 بجې بم ولاړو مریض ټول روجم داسې تیر د اختر ورځ دا افوا شروع شو د اختر په 2 ورځ هغه معشوم مر شو اوس اریانو چې هغه افوا وجاړي کمړې وجاړي څوک به دوا لراته څوک به د نوسی دوا تراته څوک به ما دوا تراته چا به شکر 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 خو چې به واره دي چې دا کټونه دا دواګان څنګه دي څه چل دی به مړې شي سړی براخ کړي بیا به بل شکل شي دا دومره عظیم فساد چې چا جوړ ک دا د پټیالي سیکان نو دا هندوان نو دا روسیان نو دا يهود نو دا د صوبه سرحد مسلمانان دا دومره عظیم فساد چې چا جوړ ک دا لا اله الا الله ویلو والا رسول الله منلو والا قرآن او خدای منلو والا چا چې ټول ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار کړ ماته سم مشکلات پیدا کړ او د خدای د مخلوق ته سم مشکلات عزیزانو تر دیوش معشوم زن کدنو په هسپتال کې د شپې او یو مولانا صاحب راغ ویلا لا غرق څه چلو ویل ما سره له کور تلاش کور ته معشوم زن کدن دی ویل دا خپل کار کې غرقې هغه سره موټر کې کېناستم چې کور تلاړم خزه ویر کوي لونه ویر کوي خواخ ویر ویل دې ټول راتوي چې ته پرون ټول ورځ نه وي داغه جنازه کې وي مونږ ته حال ولې نه دی ویلې والله کا کور در سره وي استادال او زمون تعالی دا واقعیت هم پکې خدما دي ځانو دا اجیان صوفیان علما طالبان نیکان اوس په مولا چې خپکیږي فانی کی کړه خسړې د مولا چې دشمنی داسې ابلیس شیطانی لکه دا پروپاګاندا یې کوي
نو عزیزانو دا خلقو اجر دې په خدای وي ما سره د دې عوض نشته او نه را سره د دې څه اجر شي الله پاک دې دغه ټولو ته ډېر لوی اجر ورکړي زه څه شیم چې په ما ښځو جړلي دي یا په ما سړو جړلي دي دا د دې د نیکۍ او د دیندارۍ علامه وه باقي خلق کوشش کوي که څه انکشاف هم وشو چې دا واقعه ولې شوې ده او دا شر څنګه شوی یو نری غوندې انکشاف شوی دی چې هغه تصدیق ته ورسېدو بیا به په دې منبر درته وایم تصدیق ته ورسېدو ځکه چې هغې کې یو سرکاري سړی و چې هغه نه به غریبان تنګ غریبان او ما ته د ډزو سپی جوړ کړی ما ورته مې ویل چې پرتوک دنه وباسم او په دې سړک کې راکړه چرته چې غریبي تیرانی سي چرته چې غریبي تیرانی سي چرته چې سپیرۍ تیرانی سي پرېدم دې نه په دې علاقه مې بند کړی زما نوم به چې واورې د سوړې به پناه لږ نری انکشاف شوی دی چې څه حصه پکې دا غم ځکه چې 13 ورځو کوم یو جلسه کې ما ووی چې وګورئ د خدای وهل چې د پلاني دی د په شکال چنډخ جوړ نو چنډخ ته کې هغه ته رسېدل بل دا بلاګانې ور رسېد دا ټیپونه چې دا خو پورا بلګډه کنه زما باندې نو دا په شکال د چنډخ ته کې ور رسېدل نو هغه به بل څه په لاس نه ورته سنره غوندې لاس پکې دا عزیزانو سنره غوندې خبره پکې یو بلم شوی دا چې دلته یو بجلیګر دی غالبا دا بخشو پل سره دی بل ځای دی ایک یو مولا او مقتدی سره جګړه شوې ده او مقتدی په ډاس کړي نو د بجلیګر مولا یو نشته سنره غوندې وجه دام کې دی سو وجه نور په خپل به خارج تراشي چې دا شرارت او شیطانت چا خو اس یو خبره درته کوم لکه خوشاله ما خوشال فی په دې منبر مې ویلي چې دلته زمانہ بوټان چا پټ نو په دې منبر مې ویلي مال خدای دې تبا کی معنی بوټان پټ دې لوډ سپیکر باندې دلته یو بیبي و هغه مانځنه پس هغه وخت کې بوټان په 12 روپۍ کې هغه 10 روپۍ راولې غلي چې مولانا صاحب ته وایا چې دا 10 روپۍ والا 2 جوړې ځان لواله خو هغه لا خیره مکه غریب به ویا غریبای د واجب نو زه وایم چې دغه خندیرانو ته مې خیرین د خلینو نه وځي ځکه چې ما 2 روپۍ خرج کړې وې نو داسې د اخلاص دعا به مې په بیان نه اغسته لکه چې د دې د برکت راته د خلکو تو وایا چې ځان ته څوي خدای راستي کا پټول ملک ورته په جماعتونو کې دوا کیږي چاته چې ځان ته څوي او بیا چې کومه دوا دوی کړی دا په خدای قسم چې اصلي اسلام هم ده اصلي دوا هم دغه لګي چې زړه له درد ورسي او د اخلاص دعا وشي ټول مړو ته چې زاو تاسو کومه دواګانې کوم زبانی جمع خرچي خدای دې وبخي بد دې جبه आवाज دړه نه او ما ته دړه دواګانې شي نو پروژه کې مې نه عبادت کړې ده او نه رانه نور څه شي یا سه پټېلوم دا فرض روزه نیولې ده نو هغه کمه خدای ستاسو په دواګانو پورا کړ الله دې هغه خلق چې چا دا ټول ملک په عذاب کې گرفتار کړی دی خدای دې ورته هدایت او ما د طرف نم دعا دا ورته چې الله دې هدایت کاغه تباشي بچي تباشي مال به پلاس تراشي خدای دې ورته هدایت خدای دې زمونږ چې بیٹي عزیزانو دا تاسو ته اپیل کوم پر ور ولای چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا خدای پاک وایي چې یو فاسق درته یو گواہی راوړي نو ښه تحقیق پکې کوي یو خبره چې واوري بل ته قطعا تر هغې پورې مه کوئ چې تر څو پورې مقصد ته په خپله ځان نه رسولی او ځان هم پرې دا یو دغه ملک اور د دې وجې بل شه چې یو بل سره غوږونه وجنګېده او یو نه بل خبر او بل نه بل خبر او بل نه بل خبر دا اور د دې وجې لګېدلی باقي زما ځان دی عزیزانو ډېرو خلقو ما ته وی چې دا به سازش وي او سپلانې وي او سازدا وي کنه جی او ته ځان سره سو ګرځاوا څنګه سو ګرځاوا چې یو ټوپک والا ګرځاوا مال دغه باغ بد اخلاص نشي د خزانه دغه باغ بد اخلاص نشي د خزانه کچا پیرت نصد سکندر کې د مرګي خزان چراشي
کد سلطان سکندر غوندې قلا د ځان نه تاو کې والله کا بچ. اوس زما اعتماد په خدای دی، زه د خدای په باور ګرځم، د خدای په باور کېږم، د خدای په باور پاسما چې ټوپک را سره بیا به اعتماد په ټوپک شي، نو د خدای اعتماد برانه پورته شي. زما ځان زما ارڅ د خدای دی، زه د خدای ما په کومه طریقه چې الله زما مرګ مقدر کړی وي، په خدای قسم که پتا خانو کې دې بچ شما، والله چې د توپو پیری را باندې ولاړم چې بچ نشما. کومه طریقه چې زما مرګ قدرت، باقی زما هیڅ دشمنی چا سره نشته. په دې ملک کې مې که دشمنی وي نو هغه د حکومت سره ده. حکومت سره مې په ذاتیاتو دشمنی نه ده، حکومت سره مې په دې دشمنی ده چې د خدای دین سره ټوکې مه کوي. په 15 کاله د پاکستان حکومتونو کې هر یو حکومت خدای په شرمولو کوز کړی دی، هر یو حکومت خدای رسوا کړی، ذلیل کړی. صدر ایوب وګوره چغې ورته علما ویل چې عائلي قوانین مه جوړوه، مه جوړوه، مه جوړوه، په دین کې ګوتې مه وه. عائلي قوانین یې جوړ کړه، چیرمین او لال کرتۍ او ممبران او بامبړان یې جوړ کړه لکه دا ده چې اوس جوړ کړي. ملک نور الیکشن نه کیا، بیڈی ممبران، بیڈی نظام تیار ہو رہا ہے اور تیاری ہو رہی ہے. دا گن کپان به ورته بیا تیاری کوي، ته به ګورې چې دا وړاندې کپل کش راغلی او اوس به ورپسې دا وروسته موږو والا را روان. دا ملک چې دی بس د بیډي ممبرانو ته ځوړند پاتې دی، ملک لوی الیکشن ولې نه کوي؟ ملک د قوم منتخب ممبرانو ته ولې نه حواله کوي چې د چواريانو د جمعدارانو الیکشنونه کوي او دا بل الیکشن نه کوي؟ بل الیکشن مه کوه. ملک کی دین سره ټوکې پرېږده، په صحیح معنو کې د ملک قانون قرآن کا عمر له الیکشن مه کوه. متناسته خبره عمر له که نور سیاسي څوک پې خفه کېږي، خدای دې رفړه کوچې مونږ اقتدار. والله زما دې د خدای په ذات قسمي که زما په تصور کې دای چې زه د منبر شم یا زه د وزیر شم. وزیري څه وزیري خو په ایمان چې مونږ پسې ټوکرای کې ګرځئ. دا داسې په سټپ وزارت مې که بېګاله وانه غوښتو نو په دا مخ مې تو کوي، خو تاسو اجازت وکړئ، تاسو اجازت وکړئ، زه به سبا وزیر یم. ما ته ویلي ته وزیر شې، مال اخلاص خبره وزیر کېږي. خو زما لوی شرط وی څه ما وی چې 1 کروڑ روپۍ راکړئ چې زه د لندن بینک کې کېدم نو بیا وزیر کېږي. وی دا ولې؟ ما دا ځکه چې وزیر شم نو څه به مې کړي نه چا سره، او چې وزارت نه لري شم په خل لاره به ځم وی به دا دلم پرون وزیر د قوم له څه کړي. استادو په ایمان وی چې ما زه وزیر وی او هغې نه بعد چې زما د مرګ افوا شوی تاسو به ویل تاسو به شکر دی چې مړ شو. پرون وزیر د څه کړي دي چا داسې ده که نه؟ نو چې دلته اړو بیا اوسېږم نه چې لاړ شم لندن کې اوسېږم 1 کروڑ روپۍ به راسره وي بس خورم. دریم شرط مې دا دی چې کومې محکمې ما سره وي نو زه به پکې د دې نورو غوندې نه یم، آل نال باید. څلورم شرط مې دا دی چې پېښور ډویژن او کوواټ او بنو دې 3 ځایونو کې به د جلسو اجازت راکړي چې زه د قوم نه تپوس وکړم چې هلکه زه وزیر شم که نه. که قوم ووایي چې شنو کېږي کني بیا نه کېږي. 2 ورځې پسې راته ووایي یاره په آرام کښېنه ستا کار نه کېږي. تاسو پوه شئ دا نن سبا خلق چې دي دا خو هغه د امي سړي تسبیح. طالب له یو سړی ورغی دروازه یې وټکوله څوک یې؟ وایي زه جبرائیل علیه السلام یم. خدای پاک وایي چې نور خواري مه کوه همداسې به ملا شي. هغه کوتک ته لاس ویل ودرېږه چې لږ ستړي مه شي در سره. سړي ته منډه کړه ویل ودرېږه که نه ویل بس بس ودرېږه ویل تا سره زه وګورم دا جبرائیل داسې خوار دی چې ما پسې م راځي. شیخ صاحب له ورغی کوټې ته تسبیح په لاس کې الله الله الله. دروازه ورته څوک یې؟ وایي زه جبرائیل علیه السلام یم. خدای وایي چې ستا هر څه قبول شو بس تسبیح مسبیح کېده. تسبیح هلته لړه کړې وې مړه نو دومره لیټ راغی زما بیړه غرقه شوه. او وزیر وویلې بادشاه ته چې ودلیده د امي سړي بزرګي او د ملا بزرګي کې دا فرق دی. تسبیح هلته لړه دوی خو هغه دي وروره الله الله. وزارت ښه ښه ډېره ښه ده. خدای دې د خدمت الله کامیاب کړي لکه دلته هغه مئی چې وایي الله کامیاب کړي. ما کبه زه تا پرېږدم نه په دې ښار کې چې ما په تا دا پېښور ورکړی. ته د مولانا دیوبند سره تعلق لرې او ته داسې ځان وشه. نو عزیزانو ستاسو د دعاګانو او د دې مینې برکت دی
چې تر اوسه پورې خدای پاک بچ ساتلی دا ستاسو دعا باقی جبا خدای را کړی دا خدای به بندوي ژوند خدای را کړی دی خدای به اخلي عزیزانو د بے غیرتۍ مرګ دی الله چاته هم نه ورکوي نه دې ما ته راکوي او نه دې خدای تاسو ته همیشه مرګ چې دی د غیرت پکاري چې زه حق وایم او زه مړ شم نو زه خدای نه نور غواړم څه په حق چې زه مړ شم زما یعنی دا پروپاګاندا زما خلاف خو زما د وینا متعلق بچا کړي کنه نور خو ما د چا خره د لارې نه دی اړولي نه مې د چا چرګې تکشې ویلي دي خو زما د یو حق وینا یا به لونه بار ګرځي هغه به ویلي یا به خزه چې دا بوره بوره کیږي هغه به ویلي یا به درې دلای په ډګډګي به خزه ځان سره ګرځي هغه د بړوا بچي به ویلي ما خو دوی پس دې ز پرېدم چاته پرېدم نه او الله با هغه کارتوس غلقای چې کم کارتوس په ما چلای کارتوس به الټا د دوی ما د اسلام او د دین غشي ما د دوی پسینو نه ایستي پسینو د دوی نه مې آر پار غشي ویسته دي او زما سینه به خدای ورته سندان جوړای په دې بدی غشي نشي نو زما عزیزانو خدای دې تاسو ټول خوشاله زبا قسم په خدای کما ته دا پته وا چې ما سره د دومره خلکو مینه والله که خبر مال خو ملایم او تقریر دی وایوري او لاړ شي لیکن چې دا وړو زړو په ویلو جړلې دي نو عزیزانو اجرم په خدای او هغه خدای دې در سره خو کی چې کوم خدای د دې ټول کائنات مالک دی زه غریب او ګناګار روسیا او شرمسار بس د دې څه عوض یا څه بدل تاسو درکړم نو خدای دې تاسو ټول خوشحال ساتي چې د څومره کلو او علاقو نه راغلي عزیزانو مانځنه پس تلو سره دا کوشش وکړي چې دا خبره ختم شي ځکه چې دا خلکو بالکل تسلی نه کوي زه یو قسم د سکول نشم په ټوله صوبه په لپیټه نن کراچۍ او لاهور تم دا بلاور رسیدا نو زه ټول ملک نه ګرځیدای شم نه دورې کولای شم او دا ټیکونه مې پونه کوشش وکړي چې ځان سره یو سي دا ورته وګوي چې دا خلکو ته آرام شي او سکون شي ما ته دام ایمان دی چې په خپل مړو بچا دومره خفغان نه کړي لکه زما د مرچ نو عزیزانو تاسو ټول ته د مبارکي چې د یو ګناګار او د مولا په مرګ تاسو دومره خفغان کړي دا تاسو دلیل د دې خبرې دی چې تاسو نیکان یې تاسو خلک یې واخر دعوانا